افغانستان په علومو اکاډمۍ کې د دعوت او ارشاد ریاست له لوري د یو کلنې دورې عقیدتي او دیني زده کړو وروسته په ممتازو فارغانو ستاینلیکونه وویشل شول. په دې غونډه کې ویناوالو دیني او عقیدتي زده کړې د هر مؤمن لپاره اړینې وبللې. وحید الله زماني په اړه نور جزئیات راکوي. په علومو اکاډمۍ کې د امر بالمعروف وزارت د دعوت او ارشاد ریاست له لوري د علومو اکاډمۍ کارکوونکو ته دیني او عقیدتي زده کړو یا کلنه دوره بشپړه شوه. مسؤلین د ژوند په چارو کې پر دیني زده کړو ټینګار کوي. د ټول امارت اسلامي د شیخ صاحبانو مفتي صاحبانو علماء کرامو غرض دا ده چې دینی مسائل سره ورسوو، دینی احکام ورسوو یو بل ته. دعوت و ارشاد اداره کله کله په بعضې اداراتو کې ملګري وایي موږ له رسمي کاره ورباندې وځو، په 10 بجې باندې دعوت و ارشاد موږ ته د درس خبره کوي، نو موږ رسمي وظیفه لرو، یا ریاست تفتیش وي، یا ریاست پلان و پالیسي وي، یا ریاست دفتر وي، یا بل کار وي، نو هغه دا فکر کوي چې دا رسمي کارونه دي او دا علما چې راته د دین خبره کوي دا غیر رسمي کارونه دي. استغفر الله، دا غیر رسمي کار نه ده. غم دین خور که غم دین است، همه غم ها فرو تر ازین است. اکاډمي چونکې تحقیقي اداره ده، هغه 3 معاونیت باندې مشتمله ده. په دې کې یو معاونیت اسلامي علوم ده، هغه دپاره موږ فقهي مجلس جوړ کړی دی. هغه په موږ په هفته کې 2 ورځې سره فقهي مسائل حل کوو. هغه زموږ د وزارت پر رابطه یې، که زموږ د ملت پر رابطه یې، که زموږ د شخصي تمدني زندگی پر رابطه یو مسله پیښ هغه موږ حل کوو. دا د اسلامي علوم والا نو په دې کې موږ تقریبا 80 کس علما موږ په دې مسایلو باندې کار کوو. فقهي مجلس هم د شهید احمد الله احمدي صاحب په نامه باندې دی. د دوی په وینا د عصري علومو ترڅنګ دیني زده کړې د ټولنې اساسي رکن دی او باید هر وګړی په دغه ګاڼه ځان سنبال کړي. علم یکی از صفات ذاتی الهی جل جلاله است. انسانی که دانشمند باشه، انسانی که علیم باشه، انسانی که صاحب درک و فهم باشه، به هزارها درجه از آن انسانها بهتر است که او علم و فرهنگ نداشته باشه. علم یک جوهر است که همراه هیچ کسی خیانت نمیکنه. هغه علوم چې یو ملت، اسلامی ملت، دغه مسلمان امت ورته احتیاج لري، دا له فروض کفایه څخه دی. دا فرضي بلل کیږي، په دې باندې د امت له احتیاج ایستل کیږي، دا ملت له سواله باندې راګرځي. دا که کسب سي، لا کسب یې فرض شي، سړی بل ته نه محتاجه کوي. د دغې دورې ګډونوال خوښ دي چې د نورو برخو ترڅنګ د اسلامي شریعت په رڼا کې په ادارو کې د دندو په اړه یې زده کړې ترلاسه کړې. بسیار آموزنده بود به خاطر از اینکه کسانی که در مورد عقاید و توحید معلوماتشان کمتر بود در اینجا معلومات شون بیشتر شد و یک برنامه بسیار مفید و ارزنده برای تمام اعضای اکادمی بود. دا په داسې حال کې ده چې د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت د دعوت او ارشاد ریاست له لوري په دولتي ادارو کې کارکوونکو ته د دیني او عقیدتي زده کړو لړۍ پیل شوې ده.